نو ملګرو زه چرته ریاکشن ویډیوز نه کوم خو یو ویډیو در باندې ګورم او بیا ور باندې تبصره کوم یا ریاکشن ور کوم ډېر انټرېسټینګ ده تر پای وګورئ او بیا ور باندې زما مختصر تبصره هم که وخت ونه واورئ Está video calando. د دې پس منظر داسې دی شایلی دی بیک ګراوند چې پرون په ایمرجنګ ایشیا کپ کې افغانستان فاینل ګټلی و د پای لوبه یې ګټلې وه او دغه یو ډېر ښه لوی اعزاز و نو په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې خلک راوتی وو او خوشحالي نمانځله او دا چې کوم ویډیو تاسو وکته نو چونکې په افغانستان کې د موسیقۍ په آلاتو په پبلک کې خو اوس بیخي خلک موسیقي نشي اورېدی نو دا یو کس ورته که تاسو دوباره وګورئ نو دا ورته اکسلیټر له زور ورکوي او دغه اکسلیټر څه دغه ځوانان یا دغه خلک خپل هغه د جذباتو اظهار او اتڼ او خپل شغل میله لګول ده نو ډېر خوندور راته ولګېده چې خلک په هر صورت کې خپل دننه چې کومه خوشحالي ده هغه څرګندول غواړي او که تاسو دوباره وګورئ تاسو ته به اندازه وشي چې هغه ریدم اکسلیټر کم ډرایور ناست دی هغه اکسلیټر دباوی وخت په وخت او دی ورسره دلته د خپلې عاجزۍ غریبۍ یا د بېوسۍ هغه اتڼ چې دی نو کوي بېوسي په خپل ځای چې موسیقۍ اجازت نشته د ډول اجازت نشته یا بازار کې په ټکټر کې یا په ګاډي کې د موسیقۍ لګولو خو د دې بیا هم د خپل وطن سره مینه او هغه کلتور سره او د انسان دننه چې کومه موسیقي پټه ده نو هغه پټه موسیقي راښکاره کېږي او ډېر زیات خوندور راته ولګېده غوښتم یې چې دغه مختصر شان تبصره پې هم وکړم او تاسو سره شریک کړم چا چې کتلی خامخا شیر کوي که نه شیر کوي دا به زیاتی کوي نه صرف زما سره بلکې دغه دوه درې ملګري چې اتڼ کوي دغو سره به هم زیاتی کورم ودان